د مرستې اپیل غږ پورته کړی او پخوانی امنیه قومندان ذاکر احمدزی وژغورئ. سهیل نور لیکي چې هغه د عفوې وعدې څه شوې. دا ځوان ذاکر احمدزی نومیږي. د کونړ نورګل ولسوالۍ پخوانی امنیه قومندان و. له 2 ورځو راهیسې د کابل ارزان قیمت له سیمې طالبانو وړی او تر اوسه یې د مړي او ژوندي درک نشته. زړه مور او سپین ږیری پلار یې ورپسې لکه یعقوب په سترګو ضعیفه شوي. بچیان او میرمنې د راتلو په انتظار د کور په دروازه کې په ویښه شپې سبا کوي. د پخواني نظام منصوبین او پوځیان په لوی لاس شکنجه او ترورېږي. دا لړۍ عادي لړۍ نه ده. ملتونه د انتقام څپې نړوي. افغانستان د توپانونو وطن دی. سبا به پر افغانستان نننۍ حاکمه ډله مسلطه نه وي. اما کرکه او نفرت به د دې ملت بچیان د یو بل وینو ته کینوي. روان بد وضعیت د پنجاب ستر ارمانو چې ورته ورو ورو رسیږي. د خدای دپاره دا پوځیان د ملک سرمایه وګڼئ او دا نظامیان د دې خاورې ساتونکي وګڼئ. ځان ته یې نږدې کړئ او باوریم چې په نیمه ګېډه در سره د وطن پولې ساتي. چا چې خپل زمریان د پردیو په لمسون وژلي انجام یې په خپل مرګ تمام شوی. جنایتونه تر اخره پر شخصي خصومتونو نشي توجیه کیدی. که دوی فکر کوي چې د دې ځوانانو په ترور به حاکمه ډله په اقتدار کې پاتې شي، یوه ستره اشتباه او غلط فکر دی. که په وژلو څوک حاکمیت کې پاتې کیدای شوی نو کمونستان او مجاهدین به تر ننه حاکمان ول.